د کورنۍ چارو وزیر ښاغلي خلیفه سراج الدین خاقاني د غونډې برخوالو ته د رالېږلي غږیز پیغام له لارې ویل د تېرو 100 کلونو جهادي مبارزې په پایله کې په هېواد کې داسې یو اسلامي نظام حاکم شوی چې د امنیت پرمختګ او سوکالۍ له پلوه په تېرو 500 کلونو کې هم ساری نه لیدل کېږي. ښاغلي حقاني د نظام د بقا لپاره د حکومت او خلکو ترمنځ د اړیکو په ټینګښت او لا بهتر کولو ټینګار درلود. الحمدلله دا ډېر شکر ځای دی چې د نیمه پړۍ نه راوروسته خدای په افغانستان کې آرامي راوسته، یو داسې خپلواکي راوسته چې کلونه د مبارزه پاک ایستلي مؤمنانو، مجاهدینو، علما کرامو د قربانۍ ورکړې، دغه ازادۍ دپاره ورکړې چې خپلواک آزاد اسلامي حکومت خدای پاک په دې ځمکه راوست. دغه علم حق صحیح ادا کوي، خلق ته او ولسونو ته په صحیح معنا دین ور وښیي، او د دین د احکامو نه، د دین د عظمت نه، د دین د فضایلو نه تاسو خبر کړئ او ولسو د نظام ترمنځ ټینګ د کټ کوشش وکړئ. د اسلامي امارت د کډوالو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر ویل 100 کلنه جهادي مبارزه نه یوازې د مدرسو په واسطه ترسره شوي بلکې د دې نظام منځته راتګ کې د هېواد ټولو قشرونو خپل رغنده رول ادا کړی دی. ښاغلي کبیر زیاته کړه په تېرو 3 کلونو کې اسلامي امارت په سیاسي، علمي او اقتصادي لحاظ دومره پرمختګ کړی چې په تېرو 100 کلونو کې هم نه دی ترسره شوی. کبیر زیاتوله له نړۍ سره هیڅ کله ستونزې جوړول نه غواړي او له نړیوالو سره د تعامل بهتروالي هڅې پیل شوي. دنیا د افغانستان نه دا غواړي چې د افغانستان خاوره د ما په ضرر استعمال نشي، نو دا تضمین خو اسلامي امارت ټول دنیا ته، هم ګاونډ ته او هم د سیمې ملکونو ته او هم ټول دنیا ته ورکوي چې د افغانستان خاوره د دنیا په ضرر باندې چاته اجازه نشته چې استعمال کړي. خو دغه غوښتنه بل افغانستان نه کوي او دا تضمین پرته د اسلامي امارت نه بل څوک چاته نشي ورکولی، ځکه یو څوک چې په خپله خاوره په خپل ملک باندې سلطه ونه لري هغه به څنګه چاته تضمین ورکوي چې د ما خاوره تا په خلاف نه استعمالیږي، او سلطه اسلامي امارت لري. او دنیا له افغانستان نه څه غواړي چې افغانستان کې مخدره مواد، کوکنار دا ونه کرلی شي، ځکه دنیا د دې نه وایي چې موږ ته ضرر رسېږي. دا بغیر له دې چې دنیا موږ ته په دې کې یو پروژه منظوره کړي، اسلامي امارت له خپل طرف نه د دې بندیز اعلان کړی دی. اوسني نظام کې منګه په دنیا کې تقریبا د 40 شاوخوا سیاسي استازورۍ لرو، سفارتونه، قونسلګرۍ. د ویناو وروسته د خوست مانول جهاد دینی مدرسې څخه د شاوخوا 490 تنه علما کرامو او حافظانو ته د فضیلت پګړۍ ورپسر شوې.